دا زمونږ او ستاسو حافظې ولې کمزورې دي؟ بدن کې مرطوبات ډیر دي، سم ډیر یو بسکو او خوراک ډیر کوم. صحابه او دور کې دو ورځ کې 2 کرته خوراک، 11 بجې او ماښام نه مخکې، بیا دا خوراک 3 کرته شو، سار کې، غرمه کې او ماخوستن ماښام. بیا دا خوراک چې دی 15 کرته شو، پاکستان کې 15 کرته، سار کې چې او بیا 10 بجې چې او پراټې، او بیا غرمه، او بیا مازیګر تورې چې، او بیا د شپې ډوډۍ څو شو 15 کرته، او اوس 50 کرته. خو چې داسې هم تاویږي خوله به خوځوي او چې داسې هم تاویږي. نو والکه چې دومره خوراک وکړي نو علم کم ځای کې ځای کوي. نو علما هم پاک شو او طالبان هم پاک شو. پاک دا معنا چې د علم او مسلو نه پاک دي، ځکه هغه ټوله خېټه دغه نه ډکه کړې ده، د خوراک نه چې خېټه او لره یې ډک کړي او ذهن باندې دې د هغې بوجي. نو والکه مسلې کم ځای کې ځای کوي، دماغ کار کوي نیک. راځه